ډېره خطرناکه خبره ده ګورئ ما دا خبره ورسوي هغه بېلمازو ته او هغه کسانو ته چې د مانځه اهتمام نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې دا روایت دی من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله چا چې د مازدیګري لمونځ پرېښو اعمال یې برباد شو کوم لمونځ چا چې ډېر لمونځونه پرېښو چا چې مازدیګر لمونځ پرېښو یو روایت کې راځي چا چې مازدیګر لمونځ پرېښودو لکه کور اهل او عیال او اعمال هر څه تباه شو دا وړه خبره چې یو مازدیګر لمونځ پرېښودو باندې دومره لویه ګناه ده او دومره لویه سزا ده نو چې یو سړی ډېر لمونځونه پرېږدي بعض نیم وایي نه نه دا ښه دی وایي د جمعې منزله ځي یا د ځان نه چې د اختر منزله به رواني زه ډېر تعجب کوم کله ناکله یو درس دو کې ما دا خبره کړې وه لکه اوس یو سړی دی د اختر د منځه نه مخکې کوم لمونځ دی سحر لمونځ دی فرض دی که نه دی فرض دی فرض عین دی او د اختر په منځه کې د علماو اختلاف دی چې دا فرض عین دی که فرض کفایي دی او بعضو ته سنت هم ویلی اوس دغه سحر دا لمونځ چې کېږي د فجر دا نو دی به لګیا دی وروره غسل کوي او کپړې ایسري کوي او نوي کپړې دي او دغه او بیا د اختر په منځه کې ناست دی په اولني صف کې تسبیح ورسره لاس کې دي اختر منزله پورې راغلی سحر لمونځ پرېږده او د اختر لمونځ کوه تاسو ته به ما کیسه کړې وه که نه یو کیسه ما ورته نصیحت وکړو ما لمونځ کوه لمونځ وایي زه نه کوم داسې بدبخته کسپه لکه یعنې سړي له حیا ورشي او خپله کوتاهۍ اقرار وکړي چې نن نه بعد به احتیاط وي نه د لمونځ نه کوم البته وي د ساښ لمونځ او د تهجدو نه پرېږدم فرضي لمونځ نه کوم خو دا راپکې اوچت صفت دی چې د ساښ لمونځ نه پرېږدم او د تهجدو دا لمونځ الله قبلوي نه ستا ده خبره مې دې پورې کوله چې خبره خطرناکه ده معمولي ده که ګټه ده ګټه ده د مانځه مسله څه ده ډېره ګټه ده نو په دې څلورو ارکانو کې د دې شهادت نه علاوه په کوم رکن پرېښودو سره سړی کافر کېږي دا راجح قول شو او انکار چې د هر یو نه وکړو هغه کافر کېږي انکار چې د هر یو نه وکړو په هغې سره خو کافر کېږي والعیاذ بالله ښه نو اولنی رکن یې څه ذکر کړی دی شهادت ان لا اله الا الله چې نشته حقدار د بندګۍ مګر یو الله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی د دې وضاحت ما کړی و د دې وضاحت ما په حدیث د جبریل علیه السلام کې ما ښه تفصیلي کړی و بیا د هغې نه بعد و اقام الصلاه دویم رکن د اسلام او د منځه پابندي کول لمونځ قایمول او لمونځ قایمول څه ته وایي په دې کې دننه درې خبرې رالي درې خبرې یو دا لمونځ په خپل وخت کې کول الله چې له کوم وخت مقرر کړی په هغه وخت کې کول ستا مرضي نه ده ګوره چې هر ټیم ستا زړه وشي لمونځ کوه کله یې مخکې کوو کله وروسته کوو فرضي لمونځ یادو ستا مرضي ته خبره نه راځي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دا لمونځونه په خپل وخت باندې لازم شوي دي چې ستا مرضي ته راولئ او کله سهار لمونځ 7 بجو ته واړئ او کله د ماښام هغه جوي دغه ټیم کې مونږ مصروف یو او کار نه راځو زه خیر د ماسوتن سره به یو ځای کو او یا د وخت نه مخکې کول یاد بالله نه دا نه چلیږي ګورې واضحه خبره به کې واضحه کار نه نو څه ووایو ټیکهدار ته څومره ښکلی سوال دی څه ووایو چا ته زه درته جواب کوم څه ووایو الله ته
الله ته څه ووایو که په دې د الله پرېږدي چې ټیکهدار نه یې پرېښودی بیا صحیح ده